السلام علیکم. کیدای شي دا ویډیو چې ده د ډېرو خلکو زړونه ازار کړي، خو زما مقصد چېرته هم د چا زړه ازارول نه دي. نو بښنه غواړم د ټولو نه اول. زمونږ په سوات کې یو خان و، الله دې وبښي، دا باره کې مشهور ده، پته نشته چې حقیقت یې څه دی. نوم یې نه اخلمه. وایي چې هغه د خپل زوی واده له سندرغاړي راغوښتي وو، بل چا راغوښتي وو، خو هغه خان چې کله راووتو نو هغه د هغه سندرغاړي نه تپوس وکړو. ډېر مشهور سندرغاړی دی، د نوم نه اخلمه. نو وایي چې ته څوک یې هلکه؟ نو د سندرغاړي ورته وایي چې زه فنکار یم. نو وایي چې ښه پنکې جوړئ؟ نو هغه ورته وایي چې نه جي آرټسټ یم. وایي چې ښه لکه تصویرونه جوړئ؟ وایي چې نه ګلوکار یم. ښه ګلونه ملونه جوړئ؟ وایي چې نه سندرې غږوم او باجه غږوم. وایي چې ښه داسې ووایه که چې ډم یم. نو دا زموږ بدقسمتي ده چې موږ یې تقسیم کړي یو په دې د سکل د کسب په نوم باندې. پخوا زمانه کې داسې چل و چې کم یو څو طبقې وې په انګریزانو کې او په نور چې کم د هغې ملګري وو، هغو به داسې چل کوو چې د دنیا قبضه کول غوښتو. نو کم قوم چې نشو قبضه کولی، د هغې د باره کې به یو بل پلان جوړ کړو. د پښتنو په باره کې دا مشهور ده، وایي چې دوی دا پلان جوړ کړو چې دوی تقسیم کوي. نو خو یو خو ول وجود تقسیم کړی دی، تاسو ته پته ده. زه پای باندې هغه پولیټیکل ایشو ده، زه پای سي نه تلل غواړم چې څنګه یې پاکستان، افغانستان، فاټا، بلوچستان او سند کې پښتانه تقسیم کړي دي چې د یو نشي. خو دویمه چې کوم غټ تقسیم یې کړلی، زما په نسبت باندې چې هغه د دې نه هم غټ دی، هغه دا دی چې دوی سټډي کړل. دا پښتانه یې وکتل چې دوی طاقت څه دی. نو دوی چې وکتل په دې کې داسې خلک وو چې سکلفل وو او په هغې باندې د دوی معیشت چې کوم وو هغه ډېر زیات ولاړ و او ډېر زیات دوی ترقي کوله په دې بنیاد باندې. نو د دې سره دا پلانینګ وکړو چې د دې چې کوم سکلفل خلک وو، کوم چې هغه خلک وو تکړه خلک وو، کوم چې هارډ ورکر خلک وو، هغې له نومونه ورکړو، هغه نومونه یې بدنام کړل. د ټول نه اول چې کوم نوم چې دی لکه د دې سکلفل موږ ورته دوی ته به یې قصبګر وي. اول قصبګر څه بد نوم نه دی، ښه نوم دی، خو هغه قصبګر یې هم بیا وروسته بیا داسې یو خاص کار ته پاتې کړو چې په کلي کې کم په کمیونیکیشن کې کم کس تکړه و، نو هغه کس ته به یې قصبګر وي چې هغه به د کلي سوال جواب ټول کول. دې نه علاوه چې کم زموږ انجینران لکه کم چا به چې قالینونه جوړول نو هغه ته یې جولاګان وي، چا چې لوښي جوړول نو ده ته یې کولال وي، او چا چې د دغه کار یې زده و، د دې لرګو کار یې زده و، ښه فنکاري به یې پکې کوله نو هغه ته یې ترکاڼ وي. داسې چا چې بیوټیشن و او هغې سکلفل و، خلک یې سمبالولی شو، د خلکو دغه یې کولی شو او ډېر تکړه خلک وو نو هغو ته یې نیان وي. داسې کوم چې سندرغاړي و، آرټسټ و، نو هغې ته یې ډمان وي که نو داسې چا چې پیزارونه جوړول نو هغې ته یې چمبیاران وي. په دې نومونو باندې او چا چې هېڅ کار نه و زده، هغه چې هېڅ کار به نه کوو نو هغه چې دی نو هغه ته یې خان وي، او د هغه سره چې کوم خلکو پټي په شراکت کول نو هغه ته یې دهقان وي. نو د خلکو په ذهنونو کې دا راوسته چې دا خاني چې دا چې مطلب هسې چې سړی ناست وي داسې د ډېر ښه کار دی، او دا کوم چې سکل شیزونه دي، سکل کارونه دي، نو هغه چې دی نو دا ناکاره کار دی. لکه تاسو څنګه چې د ټرانسپورټ سره چې کوم خلک زموږ په پښتنو کې ریلیټډ وو، هغې ته یې پراچکان وي، لکه هغه به خره چلول په هغه ټایم کې نور څه د ټرانسپورټ ذریعه نه وه. نو د خلکو په ذهنونو کې دا ایمیج یې خور کړو، دا تصویر یې دغه کړو چې دا کمتر خلک دي او دا کوم چې خانان دي دا چې دی دا افضل خلک دي. نو په دې دغه باندې څه وشوه چې د دې د هر سړي په ذهن کې دا سوچ راغی چې لکه د هسې کېناستل، په تیاره باندې خوراک، په تیاره باندې چې هر څه میلاوېدل او چې خلک ته کیني پاسي، دا چېرته ښه شی دی؟ او دا کوم چې روزګار دی، کوم چې سکل کارونه کول دي، دا چې دا بد شی دی. نو هغه ایمیج داسې خور شو او پښتانه یې پرې داسې تقسیم کړو او پښتانه د هغې د وجې وروسته پاتې شو. نو بیا هغه بادشاهان، هغه مشران، هغه خلک لاړل، خو اوس هم هغه زموږ چې کوم سوچ دی هغه زموږ موجود دی. او کم خلک چې دي نو زموږ په پښتنو کې موږ داسې تقسیم یو چې اول زه او بیا بل، چې لکه موږ اول چې چا سره رشته کول غواړو نو اول هغه ګورو چې
دغه یې څه دی کسب یې څه دی. اصل کې موږ نسب ګورو، نسب یادو خو نسب چې دی نو هغه یې په کسب سره ریلیټ کړلی، همدغه سازش ریلیټ کړی دی او د کسب ته یو له نسب ویلي دي نو هغه موږ اول ګورو. نو دا زموږ د ټولو نه غټه ناکامي ده چې موږ دا ګورو. او که موږ چېرته هغه کول غواړو، ترقي موندل غواړو، نو موږ له به دا شی چې دی دا ورکول غواړي، دا شی به ختمول غواړي. اول موږ دا سوچ کول پکار دی چې کومه وینه په ما کې ده هغه په بل کې ده، زما د وینې رنګ هم سور دی د هغې هم سور دی، د کم خاورې چې زه جوړ یم د هغې نه هغه جوړ دی، کم تاریخ چې زما دی هغه تاریخ د هغه هم دی، او کم خوراک چې زه کوم هغه خوراک هغه هم کې هغه زما نه ډېر سکلفول دی. نو ولې زه هغه ته هغه ویم بد ویم، زه ولې د هغه ته ځان نه کمتر ویم. که دا مونږ داسې ونه کړه نو مونږ هم دغه شانتې وروسته پاتې کېږو. اوس ډېر ښه فیملیز دي هغې کې چې څوک کسان یې هغې ته ما نه تپوس وکړي څه جاب کول غواړم، دا کول غواړم، زه ورته څه ویم چې دا کار شروع کړه، نو ما ته به خلک څه وایي. دا ولې هغه سوچ دی، هغه د لوږې مري خو دا یو کار نشي شروع کولی، یا به کې تکړه دی خو هغه کار نشي شروع کولی، ځکه چې هغه سوچ خور شوی دی چې لکه ما ته به خلک څه وایي. تا ته خلک څه وایي، ته اوس مړ کېږې، د لوږې مړې ستا په کور کې څومره سختې روان دي او ته اوس هم دا سوچ کوې چې ما ته به خلک څه وایي. نو امید لرم چې په دې خبره به تاسو پوه شئ او دا سوچ په زما نه شروع کېږي، دا سوچ په ستا نه شروع کېږي. او دا خبرې چې دا زمونږ د مشرانو چې کوم کتابونه دي په هغه ټولو کې د پښتنو د مشرانو چې کوم کتابونه په ټولو کې شته، خو زه اوس په دې نه پوهېږم چې ولې دي خپل دې فالوورز ته خپل دې ورکرانو ته نه کوي. زما په یو خبرې شک دی چې دی ول نه کوي، خو زه هغه دلته نه مینشن کول غواړم. نو که موږ دغه د یووالي خبره کوو چې موږ له یو کېدل پکار دي، او که موږ چې وایو لر او بر یو افغان، او موږ چې وایو یو کېږو که نه ورکېږو، دا خو سیاسي نارې دي، خو د هغې ټولو نه غټه خبره دا چې موږ په پښتنو کې دننه دا تفریقې چې دي دا ختمې کړو. چې دا ختمې کړو نو زموږ چې کوم سکلفل خلک دي هغه چې هر سکل زده نو هغه به راشي او د هغه معاشي چې کوم ترقي ده په هغې کې به زموږ کنټریبیوشن وکړي. اوس به زه وایم چې نه دا کسب چې ده د هغه نسب سره تعلق سي، د هغه نسب سره تعلق ساتي، د هغه نسب سره تعلق ساتي، نو زه به دا کار نه کوم، دا کار نه کوم، دا کار نه کوم، په دې کې به زما هغه سکل هسې خراب شي. نو امید لرم چې په دې به تاسو نه خفه کېږئ، او که دا ویډیو مو خوښه شي نو نورو ته ضرور ووایئ، او زما یوټیوب چینل باندې داسې ویډیوګانې به نورې هم تاسو ته اپلوډ کوم، نو هغه ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، السلام علیکم، الله حافظ.